په عراق کې په توغندیز برید کې یو امریکایي وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په عراق کې امریکایي ځواکونه وایي چې کردستان سیمه کې پر امریکایي هوایي ډګر توغندیز برید کې لږ تر لږه یو امریکایي قراردادي وژل شوی او د یوه امریکایي پوځي په شمول 15 تنه نور ټپیان شوي دي. امریکایي رسنۍ وایي 4 نور ټپیان هم امریکایان دي. په تیرو 2 میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې عراق کې امریکایي اډه په نښه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې بریدګرو ته به سخته سزا ورکړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په دې برید کې ګڼ امریکایي قراردادیان هم ټپیان شوي دي. پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اندېښنه ښکاره کړې چې د دا ډول توغندیزو بریدونو له امله په عراق کې د پراخو بمباریو د پیلېدو امکان شته. عراقي او لویدیځو سرچینو ویلي د امریکا هوایي اډې ته څیرمه لږ تر لږه 3 توغندي لګېدلي او دغلته بهرني عسکر د داعش خلاف په جګړو بوخت دي. د امریکایي ټلوالې ویان ډګروال وین ماروټو AFP خبري اژانس ته ویلي چې وژل شوي کسان عراقیان نه وو، خو د نورو ټپیانو تابعیت له ښکاره کولو یې ډډه کړې ده. د عراق حکومت د 2019 کال په وروستیو کې خپل هیواد د داعش ډلې پاک اعلان کړ او امریکایي ائتلاف هم په عراق کې د خپلو پوځیانو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راښکته کړ. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تیر کال هم په عراق کې پر امریکایي مرکزونو ګڼ توغندیز بریدونه شوي وو او امریکا ویلي وو د دغو بریدونو تر شا د ایران پلوو ملیشو لاس دی. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل ټویټر پیغام کې دا برید ترهګري بللي او اندېښنه یې ښکاره کړې چې د دې سره به په هیواد کې تاوتریخوالی زیات شي.